سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه مرضیه غفاري له تاسو سره یم او د 5م ټولګي پښتو مضمون تاسو ته درس درکوم چې د نن ورځې لوست مو کوم دی. هغه مترادفې کلمې دي، یعنې هم معنا کلمې چې د کتاب پاڼه ده 9مه او زموږ او ستاسو درسي جلسه 14مه جلسه ده. ګرانو زده کوونکو، د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره راځو او د نن ورځې لوست پیلوو. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه دغه لوست تاسو ته ولولم او موخې په اړه یې تاسو ته خبرې وکړم، ګرانو زده کوونکو یوه خبره بیا هم تاسو ته غواړم ووایم چې تاسو خپله مهالویش له یاده ونه باسئ. منظمه مهالویش ځان ته جوړ کړئ او یا هم جوړ کړی وي، که جوړ کړی مو وي کولی شئ هغه عملي کړئ، او که جوړ کړی مو نه وي بیا هم تاسو کولی شئ هغه مهالویش ځان ته جوړ کړئ چې کوم کې ستاسو د ورځني کارونو ټول په هغه کې منظمه شوي وي او د هغه د پرمخ بیولو سره تاسو خپله ورځنۍ او یا هم د لوست ستونزې حل شي. ځکه چې که چیرې موږ د مهالویش سره سم د ورځنیو کارونو ته پام ونه کړو، نو هغه وخت زموږ وخت به ډېر ضایع کېږي، زموږ لاسته راوړنه د هغې ورځې به لږ وي. مهالویش زموږ موخو ته د رسېدو لپاره موږ سره هڅه کوي او په ډېر لږ وخت کې موږ ډېر څه ترلاسه کولی شو. راځو د نن ورځې لوست 5م لوست دی، مترادفه یعنې هم معنا کلمې. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې د لوست موخه مو څه ده؟ په دې درسي ساعت کې باید تاسو لوستلی وشئ، دغه متن لیکلی وشئ او همدغه د مترادفو کلمو په معنا او مفهوم هم ځان پوه کړئ. مترادفه کلمه هغه کلمه چې په شکل او بڼه کې سره توپیر لري او معنا یې سره ورته وي، مترادفه کلمه بلل کېږي. بیا وینا هغه کلمه چې په شکل او بڼه کې سره توپیر لري او معنا یې سره ورته وي، مترادفه کلمه بلل کېږي. تاسو دلته ولیدل چې مترادفه کلمه هغه کلمه ده چې په شکل او بڼه کې سره توپیر لري او معنا یې ورته وي. یعنې که چیرې موږ 2 کلمې ولرو چې شکل تغییر ولري یو بل سره، خو معنا یې یوه وي، هغه څه ده؟ مترادفه کلمه ده. لکه شکل، بڼه. ګورئ په همدا خپله تعریف کې هم راغلی ده، شکل او بڼه. دلته موږ که چیرې شکل هم راغلی وی موږ هماغه مفهوم اخیسته، که بڼه هم راغلی وی هماغه مفهوم اخیسته، خو دلته شکل او بڼه دواړې راغلي، یعنې دا مترادفه کلمې. کله کله تاسو څخه ځینې کسان پوښتنه کوي شکل په مفهوم خو پوهېږئ، وایي بڼه خیر څه معنا؟ تاسو بیا څه وایي؟ شکل او بڼه 2 مترادفې کلمې دي چې معنا یې یوه ده. بیا وایي چې مترادفه کلمې هغه کلمې دي چې شکل او بڼه یې سره توپیر لري او معنا یې سره ورته. لکه په لاندې کلمو کې چې مترادفې کلمې لیدل کېږي. دلته وګورئ، کوښښ، زیار. کوښښ، زیار. که چیرې زه کوښښ هم وایم تاسو هماغه هدف اخلئ، که زیار هم وایم. لکه زه تاسو ته وایم ګرانو زده کوونکو، تاسو خپل لوستونو کې کوښښ وکړئ، تاسو هماغه کار کوئ. که زه تاسو ته وایم چې تاسو خپلو لوستونو کې زیار وباسئ، بیا هم تاسو هماغه هدف اخلئ، یعنې معنا یې سره یوه ده، خو د دې لیکنې بڼه یا شکل یو نه دی. بل ښکلی، ښایسته. لکه چې وایم ښکلی قلم. ګورئ دا بڼه ښکلی قلم، دا ښکلی قلم ستا دی. دلته ښکلی هماغه معنا ده. که چیرې زه تاسو ته ووایم ښایسته قلم،
دا دواړه معنای یوه شوه، خو دلته په شکل کې دا کلمې سره تغییر لري، په معنا کې نه. ښکلی، ښایسته. دا ښکلی او ښایسته څه دي؟ صفت. صفت موږ وویلې هغه خپلواک کلمه ده چې د یو شي څرنګوالی ښکاره کوي. ما تاسو ته ویلي ښکلی قلم. دا قلم تاسو په انځور کې چې وینئ وایم ښکلی قلم یا ښایسته قلم. دلته تاسو ته د قلم څرنګوالی ښکاره شو. دلته د قلم څرنګوالی ښکاره شو. یا تاسو ته وایم سور. سور مارکر. ګورئ سور، دلته سور څرنګوالی ښکاره کړ. نو سور دلته څه شی دی؟ سور صفت دی. ځکه خو وایو صفت هغه خپلواک کلمه ده چې د یو شي یا یو څیز څرنګوالی ښیي. د یو شي یا یو څیز څرنګوالی. تیږه. تیږه، ډبره. تیږه، ډبره په یو معنا باندې راغلی، خو دلته مترادفې کلمې دي. تیږه او ډبره یوه معنا لري، خو شکل لیکنې بڼه سره فرق لري، مګر معنا کې یو دي. نړۍ. نړۍ، دنیا، جهان. دا درې واړه سره مترادفې کلمې دي چې شکلونه سره تغییر دي، خو معنای سره یوه ده. ګرانو زده کوونکو، دلته تاسو ځیر شئ دغه موضوع هم تاسو ته ووایم چې تاسو په لیکلو کې تل هڅه وکړئ چې سم ولیکئ. دغه د نړۍ کلمه روزو دغه پنډه کې لرې کوو چې معنا یې څه ډول تغییرېږي. نړۍ. راځئ دا پنډه کې ترې لرې کړو. د ده معنا سره فرق لري. نړۍ، نری، نړۍ. جهان، نری، یو نازکه شی، باریکه شی. نری د باریک سره مترادفې کلمې دي، نړۍ له جهان سره. دا په تور اړه چې تاسو ته ښه ښکاره شي چې دغه پنډک لري او دا یې هم نه لري. نون، ر، یا. دلته بیا یې هم لیکم. سم شو؟ دا مې د دې لپاره ولیکه ځکه چې کله کله ځینې زده کوونکي دغه پنډک ته هغومره ډېره پاملرنه نه کوي، نو په دې نه پوهېږي چې دغه پنډک که چېرې دوی په نړۍ کلمه کې ونه لیکي نو د ده معنا خو تغیره کېږي. نری، باریکې چې شته وایي، نړۍ هم جهان ته یا دنیا ته وایي. راځو دلته بله مترادفه کلمه چې د هغه څه دی؟ لوی. لوی، غټ. غټ. لوی، غټ. د لوی او غټ کلمه چې کله ګورو دغه دوی کلمې په شکل کې سره تغییر دي، یعنی د لوی کلمه چې کله په تورو واړو د کې کوم توري دي؟ لام، واو، یا. راځئ د غټ کلمه هم په تورو واړو. غټ. ګورئ دلته لوی د لام، واو، یا له درې تورو څخه جوړ شوی دی. کلمه له درې تورو څخه جوړه شوې ده، او دلته غټ هم ده دوه تورو څخه. غټې. نو مترادفې کلمې هغه دي چې لیکنې بڼې سره تغییر یعنی شکل فرق لري، خو معنای یوه وي.
که چیرې تاسو اوس په دې درسي ساعت کې له ما سره وئ نو مطمئنه یم چې تاسو به ډېرې داسې نورې کلمې ماته ویلې وئ چې هغه په شکل کې تغییر یې درلوده او په خپله معنا کې به سره یو وي، یعنې مترادفې کلمې به تاسو ویلی وئ. خو خیر دا ده چې زه له تاسو سره یو ځای نه یم، نو تاسو کولی شئ د خپله دغه مترادفې کلمې چې کومه ستاسو په ذهن کې راځي هغه په کتابچو کې ولیکئ او د دې تعریف هم له یاده کړئ. بیا یې تاسو ته وایم چې مترادفې کلمې هغه کلمه چې په شکل او بڼه کې سره توپیر لري او معنا یې سره ورته وي. مترادفې کلمې کومه کلمې دي؟ هغه کلمې چې په شکل او بڼه کې سره توپیر لري او معنا یې سره ورته وي. دې ته مترادفه کلمه وایي، مترادفه کلمه بلل کېږي. لکه په لاندې کلمو کې چې مترادفې کلمې لیدل کېږي، دلته کوښښ له زیار څخه، دا کوښښ او زیار دوه مترادفې کلمې دي، یعنې معنا یې یوه ده خو په معنا کې یو بل سره توپیر لري. معنا یې یوه ده په لیکلو کې سره توپیر لري. ښکلی، ښایسته، ښکلی، ښایسته. وګورئ لیکنې بڼې سره فرق لري. کوم توري چې دې کې کارول شوي دې کې هم ممکن یو توری تکرار وي خو لیکنې بڼې فرق لري او معنا یې سره یو ده. ښکلی، ښایسته معنا یې یوه ده ځکه نو دلته مترادفه کلمه. تیږه، ډبره، تیږه، ډبره. دا لیکنې بڼې سره فرق لري خو دا معنا یې سره یوه ده ځکه نو دلته موږ مترادفې کلمې وایو. نړۍ، دنیا، جهان. دا هم دا درې هغه کلمې دي چې لیکنې بڼې سره فرق لري خو بیا هم معنا یې یوه ده. دلته هم مترادفې کلمې وایي. لوی، غټ. دلته هم دغه دوه کلمې په لیکنې بڼه متفاوته دي خو معنا کې یعنې معنا یې تغییر نه لري، فرق نشته ځکه نو دلته موږ مترادفې کلمې. نو په پای کې راځو وایو چې مترادفې کلمې هغه دي چې په شکل او بڼه کې سره توپیر لري او معنا یې سره ورته وي. دلته مترادفې کلمې وایي چې انشاءالله دا درس ستاسو زده شوی وي. تر بیا چې بیا ستاسو د رڼا چوپړ ته حاضرېږم، هله مو مل شه. خدای په امان، ستاسو د لا بریالیتوب په هیله.